تاسو د ټولو ډالۍ یو هم په درد نه لګېږي. ډالۍ خو دغه ته وایي دغه ډالۍ ده چې ټول عمر ورته په درد لګېږي. 15 کاله وروسته. سلام علیکم. سلام علیکم کاکا. مامور صاحب غواړم دغه ماشومې ته یو تذکره جوړه کړم. دا مې عریضه ده. کاکا جانا تاسو لومړی عریضه کوئ، بیا د سیمې وکیل ناحیې او د پولیس د تصدیق څخه وروسته راځئ، بیا د عمر د تثبیتولو څخه وروسته موږ دغه ماشوم ته تذکره ورکوو. و مامور صاحب نو دا د زیږېدنې ثبت کار بیا څه په کار راځي ده؟ او دا کار چې در سره ده نور شیانو ته اړتیا نشته، عریضه دې راکړه. دا د عریضه ده. خپله تذکره دې شته؟ او تذکره لرم. دا زما تذکره ده. دغه تا هم دغه تذکره له همدې شعبې څخه اخیستې ده. دا د زه اوس دلته لاسلیک کومه، له بلې شعبې څخه تاسې خپل تذکرې ترلاسه کړئ. ډېره مننه مامور صاحب، ډېره مننه. راځه مهرباني. راځه مخدم ښه شه. خدای په امان. خدای په امان. های خوشي دا د زیږېدنې ثبت کار تر سره و، کنه پوره به یوه میاشت درپسې سرګردانه ګرځېدلم. راځه لورې چې لاړ شو اوس له خیره. 2 کاله وروسته. سلام علیکم. وعلیکم السلام. زه مې د الوت په ښوونځي کې شامله وم. سلام علیکم. وعلیکم سلام. زلمی خانه لور دې په ښوونځي کې شاملوي؟ هو صاحب دا مې لور دی، غواړم چې ښوونځي کې شامله کړم. ښه ډېره ښه، راکړئ زه دې چې لاسلیک یې کړم. او بیا لاړ شه له تولیددار څخه کتابونه واخله. له دې امله چې د نجلۍ زیږېدنې ثبته کړې وه موږ پوهېدلو چې څه کال وکلنه کېږي او ته ارومرو په ښوونځي کې شاملوي. د دې خاطره موږ ټول شیان مخکې له مخکې چمتو کړي. بېغمه لاړ شه او کتابونه یې واخله. ستاسو او له هغه ټولو کورنۍ څخه مننه چې د خپل ماشومانو زیږېدل ثبتوي. دا له موږ او له دولتي ارګانونو سره یو لویه مرسته ده. ستا نه هم ډېره مننه مدیر صاحب، ډېره مننه. راځه. 18 کاله وروسته. ګورې دلته ده. دلته راشه. ودرېږه خورې، د دې عمر 18 کلن راته نه معلومیږي. ګوره وروره دومره جنجال مه کوه. زه داسې یو سند لرم چې ستا ټولې پوښتنې ته به ځواب پیدا شي. دا به څه رقم سند دي؟ دې کارت کې زما د زیږېدنې ورځ، میاشت او کال لیکل شوي دي. هو د دې کار په لیدلو سره زما خوله چوپه پاتې شو. مننه. راځئ چې د خپلو ماشومانو زیږېدنه د کورنیو چارو وزارت د نفوسو د احوالو د مرکزونو د ګذر وکیل او د کلي د ملک له لارې ثبت کړو.